بسم الله الرحمن الرحيم. ظروف زمانو کې من شروع شپږم قسم د اسم غیر متمکن اسماء ظروف او ظروف جمع ظرف په لغت کې لوخي توای په اصطلاح کې چې دلالت کوي په ځای مکان یا وخت باندې. په دوه قسمه دي، ظرف زمان او ظرف مکان. زمان چې په زمانه درات کوي، مکان چې په مکان درات کوي. دا ځینې معرب دي او ځینې مبني دي. دلته معرب نه ذکر کوي ځکه موږ خو د مبني قسمونه شروع کړي دي. نو اذا او اذا پرون بیان شو د دې تفصیل. او بل د ظروف زمانونه متا ده. څه شری متا دا د زمانه ماضی او مستقبل دواړو لپاره راځي. کله استفهامیه وي او کله شرطیه وي. متا د ماضی او مستقبل دواړو لپاره راځي. کله استفهامیه وي لکه څه چانه تاسو کې متا تسافروا تبه کله سفر کې، متا تسافروا تبه کله سفر کې. هغه به ته وایي چې یوم الخميس زیارت پورز، یا متا تصوموا ته کله روزه نیسي. نو هغه به ته وایي چې زه روزه نیسم د زیارت پورز، یوم الخميس نیسم یا یوم الجمعه یا یوم الاثنين د پیر ورځ. نو دا استفهامیه شوه. دې وخت کې ولې مبني دی دا متا؟ ځکه چې دا متضمن دی معنا د حرف استفهام لره. ځکه چې دا متضمن دی معنا حرف استفهام دوه حروف دي، یو ا ده حمزه مفتوحه، دویم هل دی او هل او هل. دا حروف دي مبني دي، دا متا هم څه مبني. دویم کله متا راځي شرطیه، کله متا راځي شرطیه. شرطیه دا معنا چې په دوه جملو داخليږي. اولی جمله ته شرط وي، دویمه ته جزاء وي. اولی جمله ته شرط، دویمه ته جزاء وي. لکه متى تقوم اقوم، کله چې ته ودرېږې زم ودرېږم. یا متى تصوم اصوم، متى تصوم کله چې ته روزه نو اصم زم روزه کېږم. تاسو پوه شئ په دې وخت کې چې شرطیه شي دا ولې مبني دی؟ په دې وخت کې چې دا شرطیه شي ولې مبني دی؟ ځکه چې دا متضمن دی معنا د حرف شرط لره. متضمن دی معنا د حرف شرط ان دی. ان دا حروف جوازم دي، بل حروف شرطيه دي. حروف شرطيه حرف شرط ان دي. څه ده ان؟ نو ان خو حرف مبني وو، نو متى هم سکو مبني کو. تاسو پوه شئ متى ختم شي. حاصل دا شو چې متى د ظروف زمانیه نه ده په معنا د کله چې دوه قسمه استعمالي، استفهامي شرطي. استفهامي متى تسافر تبکر روزه کیږي، شرطي چې کله په دوه جملو داخل شي. متى تصوم دا یو تصوم یو جمله شو، اصوم بل جمله شو. چې ته کله روزه کیږي زم روزه کیږم. اول ځکه مبني دی چې دا متضمن دی معنا د استفهام لره، حرف استفهام لره. هل او حمزه لره متضمن دی. متضمن معنا د هغه په شان دي. دا د متى معنا په شان د حمزه د استفهام ده. نو حمزه د استفهام خو مبني نو دایم شکو مبني کو. او دارنګي چې کله دا شرطي مستعمل وي، متى تسافر او سافر، کله چې ته سفر کې عظیم کوم. نو دلته دا متا ځکه مبني دی چې دا متضمن دی معنا د حرف شرط لره. حرف شرط مبني وو نو دا هم مبني کوم. متضمن څه معنا؟ دا هغه په شانتي معنا ده، هغه په شانتي سره. او اوس راشه کیفه. کیفه دا راځي د پاره د حالت د استفهام، د پاره د استفهام د حال، د پاره د استفهام د څه د حال. او کیفه کې ډیر شي اختلافات دي. تاسو پوهیږئ خدا متضمن دی معنا د حرف استفهام لره. متضمن دی معنا د کیفه راځي د پاره د حالت معلومولو. کیفه حالک، ستا حال څنګه دی؟ دا کیفه ولې مبني دی؟ دا متضمن دی معنا د حرف استفهام لره. متضمن دی معنا د حرف استفهام خو مبني دایم سکو مبني. شیخ رضی او نحوی دی هغه وایي چې دا کیفه چې په ظروفو کې داخل کړي اخفش داخل کړي دي. پوه شئ خبره؟ کیفه چا داخل کړي؟ اخفش په ظروفو کې داخل کړي دي. او سیبوی وایي چې دا ظروفو کې نه داخل، دا مستقل اسم دی. او صاحب د مفصل یعنی جار اللازم محشری وایي چې دا قائم مقام د ظرف دی. قائم مقام د ظرف. اخفش څه وایي؟ دا په معنا د علا حرف جر سره دی. دا یو قول شو. کیفه کې لګي، فکر مو بدلوي. اخفش وایي چې دا کیفه
په معنا د علا سره دی نو علا حرف جر جار مجرور په معنا د ظرف نو کیف هم ظرف. دویم قول د سیبوی وی دا اسم دی دا ظرف نه دی. او دریم قول مې د چاو خو د صاحب د مفصل یعنی جار الله ز محشری صاحب د مفصل وی چې دا کیف چې دی دا قائم مقام د ظرف دی. څه دی؟ قائم مقام د ظرف دی. دا درې قول دي کدا قولونه یادول ډیره خره کني هم دغه یاد کړئ چې کیف راځي د لپاره د حالت معلومولو او متضمن د معنا د حرف استفهام ده. متضمن د معنا د حرف وشوي یا خدري قول دي بکی راځي شه وای په معنا د علا ده سیبوي شه وای اسم ده صاحب مفصل وای چې قائم مقام د ظرف ده. نو دا څوک چې راځي دیم په ظرف کې داخلي او دا دغه صاحب مفسر په ظرف کې داخلي صرف سیبوي وای چې دا ظرف نه ده دا عام اسم ده. صحیح شو؟ که تاسو دا د ولګرانی نو به صرف دومره یاد کړئ چې کیفا دا ظرف ده په معنا د راځي د پاره د حالت معلومولو راځي د پاره د حالت معلومولو او ولی مبني ده متضمن ده معنا د حرف استفهام متضمن ده. تاسو پوه شئ ایانا بل ایانا د دام د ظروف زمان نه ده راځي د پاره د استفهام د استقبال راځي د پاره د استفهام ایانا یوم الدین ایانا یوم الدین کله به ورځ د قیامت. نو ایانا ظرف ده او راځي د پاره د استفهام د مستقبل راځي د پاره د استفهام جواب را کوي ګوره په ما بوج دې سم دماغ ما ایانا دا ظرف ده راځي د پاره د استفهام مستقبل اول مبني ده متضمن ده معنا د حرف استفهام ده متضمن ده معنا او دا یو خبر از ذکر چې ایانا په استفهام د امور عظیمه کې راځي. دا عربي لفظ دی یعنی فایانا سره د هغه شي نه پوښتنه کیږي چې هغه غټ کار وي. نو قیامت راتل غټ کار دی کنه نو ایانا یوم الدین ایانا سیدی د څه نشي ویل چې ایانا یطیر الذباب مچ بکلا لږی مچ با ځکه د مچ د تل غټ کار دی څه نه دی غټ کار. تاسو پوه شئ ایانا راځي د پاره د استفهام د استقبال طالب د شوی دی خو دا نه یو شګورا ایان راځي د پاره د استفهام د استقبال ولی مبني ده متضمن ده معنا ده حرف جم او دا په امور عظیمه کې استعماليږي دا په امور غټو کارونو کې استعماليږي ایان یوم الدین. امسی بل د ظروف زمانیونه امسی ده امسی په معنا ده پرون امسی په معنا ده پرون جاء زید امسی زید راغله پرون وختو چې بدن پرون وزداد شي کوم لغت ده اردو کې وتکل وای پرون تکل وای سبا تم کل وای او پرون تیر شوی ورځ تم کل وای کل آگی آتا پرون راغلی کل آئے گا سبا برازي او انګلیش کې وته څه وای یسټرډے او سبا ته څه وای ټومارو خبر پوهیږئ در فارسی چیست دین روز ها دین روز پرون او امروز نن او سبا ته سبا او پگا پگام یک لغت است نه ما شنیدیم تاسو پوه شئ ها امسی په معنا د پرون سره دا ولی مبني ده مولانا ځکه چې دا متضمن ده معنا د ماضی لره فعل ماضی معنا د چا لره د ماضی تیر شوی زمانه خو مبني کړ نو دا هم څه شو بس نن د بار دا کافی ده. متا کیف ایانا امسی ضرور مو ویل ښه متا راځي د پاره د استفهام د ماضی او استقبال دواړو متا دوه قسمه ده متا استفهامیه متا شرطیه. استفهامیه ځکه مبني ده چې متضمن ده معنا د حرف استفهام لره شرطیه ځکه مبني ده ځکه متضمن ده معنا د حرف شرط لره. د استفهامی مثال متا تسافرو تبکل سفر کې او د شرطی مثال متا تسم اسم کله چې تروجنی چیزیم نسمه کیف راځي د پاره د حالت معلومولو او دا مبني ده ځکه چې متضمن ده معنا د حرف استفهام لره. درې قول دي پکې شیخ رضی سے فرمایي چې دا په معنا د علا ده سیبوی سے وایي چې دا اسم ده او مفصل صاحب مفصل وایي چې دا قائم مقام د ظرف ده دا قائم مقام د ظرف ده. ایانا راځي د پاره د استفهام د استقبال ولی مبني ده ځکه چې دا متضمن ده معنا د حرف استفهام لره او د دې استعمال په امور عظیمه کې راځي. ایانا یوم الدین ویل شي خو ایانا یطیر الذباب نشي ویل. امسی په معنا د پرون
دا ولی مبني دی ځکه چې دا متضمن دی معنا د فعل ماضي لره، معنا د زمانه ماضي لره، نو هغه مبني دایم سکو. وبالله تعالی التوفیق.